د کاناډا د پناه غوښتنې او کډوالو په اړه تازه او سم معلومات. په دې وروستیو کې د کاناډا د پناه غوښتنې په اړه ډېر معلومات خپرېږي، خو ټول یې دقیق نه دي. دلته درته مهم ټکي په ساده او واضح ډول بیان شوی دی. تر اخره پورې ویډیو وګورئ پوه به شئ. سلامونه او درنښت، زما چینل ته ښه راغلاست. که تر اوسه زه دې نه یم فالو کړی، نو همدا اوس مې فالو کړه چې د مهاجرت په اړه دقیق خبرونه واورئ. اول د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې وخت یا ډیلی. که یو څوک د اوږدې مودې وروسته حتی تر 1 کال یا زیات د پناه غوښتنه وکړي، دا په خپله د رد سبب نه کیږي، خو د کډوالو افسر به پوښتنه وکړي چې ولې ناوخته درخواست شوی دی. دا موضوع ممکن کیس پر اعتبار اغیزه وکړي. دوم، د امریکا له لارې کاناډا ته داخلېدل. د کاناډا او امریکا ترمنځ یو تړون شته دی چې سیف تھرد کنټري اګریمنټ نومیږي. د دې له مخې اکثره کسان باید په لومړي خوندي هیواد کې یعنی امریکا کې پناه وغواړي. که څوک له امریکا کاناډا ته داخل شي، نو ډېر وخت یې غوښتنه نه منل کیږي. خو مهم ټکي دی کې څه شی دي. ځینې استثناوې شته دي، لکه کورنۍ اړیکې، ماشومان او نور خاص شرایط. ناسم معلومات. داسې کوم رسمي قانون نشته چې وایي که یو څوک 14 ورځې وروسته د پناه غوښتنه وکړي حتما به رد شي. دریم، د کیسونو چټک پروسس. کاناډا هڅه کوي چې د پناه غوښتنې دوسیې ژر وڅېړي، کم باکلاک پریکړه په منظم ډول ترسره کړي. څلورم، د معلوماتو شریکول. د کاناډا د کډوالو اداره IRCC کولی شي چې ځینې معلومات له نورو حکومتي ادارو سره شریک کړي. دا کار د امنیت او د سیستم د ښه مدیریت لپاره کیږي. پنځم، د ویزې ورک پرمټ او سټډي پرمټ قوانین. حکومت اوس په دې برخو کې زیات کنټرول لري. قوانین یو څه سخت شوی دی، تر اوسه سیستم منظم وساتل شي باید. PRRAHC غوښتنې. دا جلا پروسه ده چې عموما بدلونونه پرې مستقیم اغیزه نه لري. ساده پایله یې څه دی؟ کاناډا قوانین یو څه سخت کړي دي، خو هر کس جلا ارزول کیږي. یوازې د ناوخته درخواست یا د داخلېدو تاریخ له مخې نه رد کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کیس حقیقت، اسناد او شواهد غواړي. یعنی کوم کیسونه چې تاسو ورته لګئ، هغه غواړي چې هغې په اړه مثال دقیق اوسي او شواهد هغې په اړه تاسو نه وغواړي چې کوم شواهد تاسو لرئ. دوستانو، دغه وروستی معلوماتو د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینونه چې ما درته تشریح کړه، نو دا هغه دقیق راپور دی. ځینې کسان دي، ځینې انډیوالان دوستان دي، هغې غواړي چې د کاناډا له لارې امریکې ته له لارې کاناډا ته داخل شي، همداسې کاناډا له لارې راشي امریکې ته. نو دا قوانینونه شته دي، دغه تګلاره ده. مخکې د هغې نه چې تاسو دغه کار وکړئ، نو تاسو باید یو حقوقي وکیل سره وګورئ، ځکه چې دا ما پوهاوی ویډیو ده. نو تاسو بیا کولی شئ چې حقوقي وکیل سره وګورئ، هغې سره مشوره وکړئ چې آیا زه کولی شم چې د دغې لارې لاړ شم کاناډا ته، یا کاناډا له لارې زه راشم امریکې ته. نو کوم شرایط باید زه ولرم، کوم اسناد باید زه ولرم، دغه ټول شیان دي چې دلته بیا تاسو دپاره تشریح کوي. نو هغې د خاطره تاسو کوشش وکړئ چې مثال ځان نه تصمیم ونیسئ، یو ناسبه په تصمیم ونیسئ، دا ځکه چې تاسو په دغه باندې تاوان باندې هم تمامېدی شي. نو د ښه لاره دا دی چې باید تاسو یو وکیل، حقوقي وکیل یا مهاجرتي وکیل سره وګورئ، تر څو هغه تاسو دپاره لازم مشوره درته درکړي. بیا هم ټولو دوستانو څخه ډېره مننه، ژوندي اوسئ. که تر اوسه زما چینل مو لایک فالو کړی نه اوسي، نو زما چینل فالو کړئ، زما ویډیوګانې لایک کمنټ کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ، تر څو دغسې ښایسته ویډیوګانې نور هم تاسو دپاره جوړ کړم او آماده کړم. بیا هم تر دې دمه چې زه مو تشویق کړی یم او ښایسته کمنټونه مو ورکړي دي، بس ډېره مننه، ژوندي اوسئ. تاسو خاص دی چې زه تاسو دپاره ښه ویډیوګانې جوړوم. بس په خدای مو سپارم، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.